طالبانو د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د پاکستانی پوځي رژیم د وروستیو بریدونو او جنایتونو په غبرګون کې د افغانستان ختیځ سرحدي سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د پاکستانی پوځي رژیم د وروستیو بریدونو او جنایتونو په غبرګون کې د افغانستان ختیځو سرحدي سیمو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه عملیات د کونړ او ننګرهار ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترسره شوي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې د طالبانو د عادي دفاعي ځواکونو ترڅنګ ځینې ځانګړي قطعات هم برخه لري. د سرچینو په وینا د عملیاتو په دوام د طالبانو ځینې ځانګړي قطعاتو د سرحدي سیمو له لارې تر چتراله پورې رسیدلي. چترال د پاکستان هغه سرحدي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نږدې پرته ده او له اوږدې مودې راهیسې د امنیتي حساسیت له امله مهمه بلل کېږي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ یوه مهمه پوسته د طالبانو له لوري نیول شوې ده. راپورونه وایي چې افغان ځواکونو پر پوستې برید وکړ او له لنډې خو سختې جګړې وروسته یې د پوستې کنټرول ترلاسه کړ. یاد وزارت ویلي په دې عملیاتو کې د پاکستان د پوځ 14 عسکر وژل شوي او 11 نور بیا ټپیان دي. د وزارت په وینا ټپیان شوي عسکر د جګړې له سیمې څخه د پاکستانی ځواکونو له لوري انتقال شوي دي. همدارنګه د دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال د پاکستانی پوځ یو زیردار ټانک هم د طالبانو له لوري په نښه شوی او په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. همدارنګه د دفاع وزارت ویلي چې د جګړې پر مهال د پاکستانی پوځ یو زیردار ټانک هم د طالبانو له لوري په نښه شوی او په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د پوځي سرچینو په وینا د عملیاتو پر مهال د درنو سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی او جګړه د سرحدي سیمو په څو نقطو کې رامنځته شوې وه. د سیمې ځینې اوسیدونکي هم ویلي چې د جګړې پر مهال د درنو ډزو غږونه د لرې سیمو څخه هم اوریدل کېدل. تر اوسه د پاکستانی پوځ له لوري د دې پیښې په اړه رسمي او مفصل غبرګون نه دی خپور شوی، خو د سیمې د امنیتي وضعیت له امله تمه کېږي چې په راتلونکي ساعتونو یا ورځو کې نور هم معلومات څرګند شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.